اشرف غني بله لویه تاریخي او دیني کارنامه دا چې اشرف غني څه وکړل څه یې ویلي دي مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. جمهور رئیس غني د پلخشتي جامع جومات د بیا رغونې او مرمت چارو په اختتامیه مراسمو کې ګډون وکړ. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني پرون د پلخشتي جامع جومات د بیا رغونې او مرمت چارو د پای مراسمو کې ګډون وکړ او په دې جومات کې د ماسخوتن لمونځ هم ادا کړ. جمهور رئیس غني پلخشتي جامع جومات ته د ورتلو پر مهال چې د مشرانو جرګې رئیس قاضي القضات او د سترې محکمې رئیس لوی څارنوال او یو شمېر نورو وزیرانو او سلاکارانو یې هم ملتیا کوله. لومړی د پلخشتي جامع جومات د لوحې پټۍ پرې کړه. وروسته د ښار جوړولو او ځمکو وزارت سرپرست جواد پیکر وویل د پلخشتي جامع جومات د لرغونتوب له اړخه په کابل کې دویم جومات دی چې په 1909 هجري قمري کال کې جوړ شوی دی او د امیر عبدالرحمن خان او وروسته د حبیب الله خان او غازی امان الله خان او محمد ظاهر شاه د سلطنت په دورو کې جوړ او بیا ورغول شو. هغه زیاته کړه ښار جوړولو او ځمکو وزارت د جمهور رئیس د لارښوونو په اساس د دې جومات د بیا رغونې او مرمت د 1.9 میلیون افغانیو په ارزښت د 1396 کال په پای کې پیل کړي او نن یې دا دی د بیا رغونې او مرمت چارو د پای مراسمو شاهدان یو. د ښار جوړولو او ځمکو وزارت سرپرست همداراز د بشپړو شوي پروژو او هغه پروژې چې د دې وزارت تر ډیزاین او تدارکاتو لاندې دي معلومات ورکړل. وروسته بیا جمهور رئیس غني د پلخشتي خطیب او لمونځ کوونکو ته د مبارکۍ ترڅنګ وویل نظافت د ایمان یوه برخه ده او متاسفانه دغه اصل د کابل ښار تر ټولو مقدسو ځایونو کې هم نه مراعاتېږي. هغه زیاته کړه د خوښۍ ځای دی چې تاسې د پلخشتي تاریخي جومات د بیا رغونې شاهدان چې د افغانستان له لرغونو جوماتونو څخه یو دی او 300 کاله مخینه لري. جمهور رئیس وویل هیله لرم د جوماتونو او اسلامي ځایونو په اړه زموږ ژمنه عملي شوې وي او د ښار جوړولو وزارت له همکارانو یې هم مننه وکړه چې د پلخشتي جامع جومات جوړولو کې هڅې کړې دي او دا کار یې زموږ دین او فرهنګ ته ژمنتیا ښایي. جمهور رئیس غني دا هم څرګنده کړه موږ باید د بیا رغول شوو ځایونو د ساتنې او څارنې لپاره اساسي اصول جوړ کړو تر څو د مدیریت د نشتوالي له امله هغه یو وار بیا له لاسه ورنه کړو. جمهور رئیس غني وویل د لوی الله جل جلاله شکرګزاره یو چې د جوماتونو او په ځانګړي ډول د پلخشتي جامع جومات د جوړولو او بیا رغونې ویاړ یې راکړ او هیله لرم چې د افغانانو اعتماد عزت او ویاړ لازم یا لامل وګرځېږي. جمهور رئیس غني وویل د هېواد په ټولو ولسوالیو کې د 300 جوماتونو جوړولو کار دوام لري او په هغو ولایتونو کې چې جامع جوماتونه یې نه لرل 26 جوماتونه پکې جوړ شوي دي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو مو راسره تر پایه پورې کتلی وي که مو خوښه شوي وي نو در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. مننه.